چې زمونږ د ټولو مشر او مربي زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله داغه په حواله باندې به زما ړومبې پوښتنې وي. داغه که مونږ وګورو په ایشیا کې بلکې په پوره ملک کې او بیا په ټوله نړۍ کې داغه په زرګونو شاګردانو، خو تاسو سره داغي تعلق ډیر قریبي و. د دې قریبي تعلق وجه څه وه؟ بل به هغوی به تاسو اکثر به داغي په خدمت کې حاضرېدئ، نو تاسو له به مشورې څه درکولې او تاسو به څه په کوم امور مشورې اکثر اخیستې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو یقینا چې محدث اعظم زینت المحدثین د دغه دور امام بخاری، شهید اسلام شیخ ادریس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله، یقینا اوس هم زړه نه مني چې هغې سره سړی د شهید لفظ ووایي او د دامت برکاتو هم هغه الفاظ ورسره ونه وایي. یعنی اوس پورې هم زړه دغې منلو ته نه دی تیار چې شیخ صاحب د دنیا نه تللی دی. الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي، اعلی جنتونه. شیخ صاحب یقینا چې هغه هر چاته یو دغسې مینه محبت ورکړې وه چې هر سړی دا خیال کوو چې د ټولو نه زیاته مینه د شیخ صاحب زما سره ده. او بیا خصوصا زما سره خو یو دغسې معامله وه چې بیخي هغه پلار چې بچي ته څنګه مینه ورکوي، نو ما سره خپله هم دغسې معامله وه، دغسې مینه را کړې وه. زه به ورته ورتلم هم اکثر مشوره خو لري خبرې، مونږ ته خو به حکم کوو. اکثر به څه دغسې مشکل پېښ شو، څه دغسې حالات به راغلل، نو زه به هغوی ته ورغلم، نو دعا به هم وکړله او مونږ ته به مشوره به هم راکړله، بلکې حکم به وکړو چې دغسې وکړئ، دغسې مه کوئ. زمونږ چې څومره ملګرو خدمت کوو، کار کوي په میدان کې، دغه ټولو سرپرست زمونږ نگران حضرت شیخ صاحب شهید نور الله مرقده، نو مونږ بل ته دعا ته ورغلو. ډېر مشکل چې و مو هلته به ورغلو، هغوی به دعا وکړله، هغوی خبرې الفاظ به مو واورېدله، نو زمونږ به تسلي وشو، هغه پریشاني به ختمه شوه. لوی نه لوی مشکل به و، هغه به اسان شو او بس اوس هغه د دعا ځګې ختم شو. صحیح. د شیخ صاحب د شهادت نه پس څومره کمی محسوسوئ او احساسات او جذبات هم څه دي؟ نو هغه شیخ صاحب دغسې و چې دغه په ژوند او زندګۍ کې مونږ به دا ګڼل چې د سر سایه شته دی، د دعا ځګې شته دی، که چېرته څه مشکل پېښ شو نو د ورتلو ځای شته دی. اوس هم ډېر علما دي، خو شیخ صاحب دغسې و چې هغه مونږ خپل د سر سایه ګڼله، صاحبان هم ګڼو، د دعا ځای هم ګڼو، د مشورې او د تسلۍ ځای هم ګڼو. یقینا چې څنګه یو بچی هغه قدم دغسې اخلي چې یاره چېرته پلار ته مې څوک شکایت ونه کړي، نو شیخ صاحب زمونږ لپاره دغسې سرپرست و چې مونږ به ژوند او زندګۍ کې یو څه کول، نو دا یاره به هم را سره و چېرته شیخ صاحب ته څوک ورنه شي او چېرته زمونږ باره کې څه غلط بیاني ورته ونه کړي. بلکې یو ځل دوه درې دغسې شوې هم وه، یو موضوع دوه باندې زه ورغلم، ما ورته شیخ صاحب چې تاسو ته خلک راځي او زمونږ سره په د معاشره کې دغسې خلک هم شته چې حاسدین هم شته دی، دلته مخالفین هم شته دی، هر قسمه خلک شته دی. نو ما ته یو ځل وخندله چې بعضې خلک رام شي راته، بعضې خبرې وم کې خو زه پرې نه کوم یقین. ما ورته شیخ صاحب که دغسې خبره راځي نو ما ته ضرور وایي چې زه درته وضاحت کوم. نو یقینا چې اوس هغه کمې یقینا چې هغه انسان ته محسوسیږي او تر مرګه پورې به هم دغسې وي. څه ټایم کې چې شیخ صاحب شهید شو جي اطلاع چا درکه او چې خبر شو نو دغه ټایم ستاسو احساسات او جذبات سو، بیا چې کله لاړئ او هلته هم شیخ صاحب وکتو؟ نو ما خپله سهار لمونځ وکړو په دغه ورځ باندې، هغې نه پس زه ناست وم، مطالعه مې کوله. مطالعه مې وکړله، دې وخت کې زما پیریډونه شروع کېدله، ټایم پوره و، طالبان هم دلته، خو زما زړه نه کېدو سبق ته په دا وخت باندې، بس بره کور ته لاړم، نو خوب هم نه راتلو په دا وخت کې، یعنې دغسې داسې وجیبه کیفیت و. دا موبایل هم ما نه بله کمره کې پاتې شو، پرې مې ښود، هلته سملاستم، معمولي سترګې مې هم په دې وخت کې ورغللې، خو بیا راپاڅېدم دغسې، نو راغلم په دا موبایل ډېر کالونه راغلي و، د شیخ صاحب د ډرایور کالونه هم راغلي، د نورو کسانو هم کوم چې ورسره و، یو ډاکټر صاحب دی. نو بیا چې دا ډېر کالونه ما وکتله، زه پوه شوم چې څه مسله شته. ما فیسبوک کولاو کړو چې هغې کې مو وکتل شیخ صاحب شهادت خبره مو وکتلو، نو یقینا چې هغه زما خو په خپله اعصابو کار پرېښود، هغې سره خپې، لاسونو، دماغ او هر څه ډېر وخته پورې دغسې په دماغو مې نه منله چې دا دیو ګپ لګوي څه خبره. بیا مې د ټلیفون یو کس دو ته هغې نه وروسته یو 15-20 منټ چې تېر شو، څه نه څه لاسونو مې کار شروع کړو، نو موبایل مې راواغېست، یو چا نه مې تپوس وکړو چې دا خبر رښتیا دی، هغوی ما ته چې شیخ صاحب شهید شو. نو بس دغسې یو غږ و چې یقینا ټول مسلمانان په د اعصاب یې بیخي کار پرېښی او دماغو باندې شل کړی و. زما خپله ژوند او زندګۍ کې
قاری صاحب چېرته ګولۍ د خوب دپاره نه دي خوړلې خو په دا ورځو کې تقریبا چې د 15 ورځو پورې یعنی هر شپه ما تقریبا انجکشن کړی دا ګولۍ مې د ټینشن خوړلې دي بیا چې یو د زما خپله خوب دغسې اوس چې د ورځ ټوله شپه موده شوی یم بیا د ورځې یم که څه ټایم زه سم ناستم نو به زه ډارې کوده یم زما خپله دغسې خوب وي بیا خوب مې ویښ هم ډېر زیات وي او خوب راځي هم زر که 10 ګنټې مې هم خوب کړی بیا هم چې سم نه موده کېږم خو دا ورځو کې 10-15 دن مسلسل هم دغسې و بیا د هغې نه پس یوه شپه اوده شوم ما چېرې په د ګولو عادت نه شو چېرته په د انجکشن بیمار هم شوم ورسه نو د 2 بجو پورې د شپې سملاستم خوب نه راتلو بیا پاسې نه هغه ګولۍ مې وخوړله نو یقینا چې د شیخ صاحب درد او خفګان هغې ټول مسلمانان ودردول او بیا خصوصا چې چا سره ډېر تعلق هغوی ډېر زیات دردولي الله تعالی دې حضرت شیخ صاحب هغه جهان ښایسته کړي او الله تعالی دې جنت الفردوس نصیب کړي امین. حضرت د شیخ صاحب قاتلان تر اوسه پورې خو لا گرفتار شوي نه دي که آینده دوی گرفتار نشو نو تاسو بس یا نور مذهبي جماعتونو یا څومره ګوندونه چې دي د هغوی څه لای عمل شته یا بس هله ځله کوي که نه بس نو قاري صاحب هېڅ هم نشو کولی دا یوه سلسله ده روانه ده صحیح دلته دا یو لوی داستان دی د شیخ شهید رحم الله د هغوی سخر جی د دې ایشه بل لوی محدث حضرت شیخ الحدیث مولانا حسن جان شهید نور الله مرقدو په دا روژه کې دلته په د پېښور کې په سپینه ږیره باندې شهید کړی و تر اوسه پورې دغه قاتلانو پته نه لګي دنیا علما شهیدان شو دا د کراچۍ د پوره تاریخ دی په پاکستان کې دا زه خپله یو ځل زخمي شوی وم 2 ملګري راسره شهیدان و 2 ملګري تر اوسه پورې زما معذوره دي په هغې کې چې لګېدلو د هغې نه پس څو حملې ما باندې دوباره وشولې دا یو تسلسل دی دلته دا سوچ هم مونږ نه لرو چې دلته به د یو عالم قاتل گرفتار شي سوال نه پیدا کېږي دلته سخت نه سخت کیسي په 3 ورځو کې ټریس شي دلته به یو خفیه طریقې سره خلک جرم وکړي زموږ بهادر انتظامیه ورته ورسېږي لیکن دا په کلیام شهرا باندې شیخ صاحب شهید کړی دی چې غاړی راغلی دی موټرسایکل یو دومره غټه قصه شوې ده تر اوسه پورې دلته ګوره خودکش وشي د هغې نه پس دي ووایي په دې ځای کې شپه کړې وه په دې ځای کې راغلی او د ده سره یې خبرې کړې وې په دې ځای کې ناست و په دې ځای کې ولاړ و په دې رکشه کې راغلی دا کار یې که ټول سهولتګار ونیسي دا دومره لویه واقع شوې ده تر اوسه پورې پته نه لګېږي نو بس دا داسې خبرې دي چې شکوک شبهات پیدا کوي 40-45 ورځو نه 50 ورځو نه زیاتې وشي اوسه پورې هېڅ پته نه لګي نو بس الله تعالی دې معافي وکړي دغه یو سلسله ده روانه ده تاسو څه وایي حضرت چې بس په زړه باندې د صبر پټۍ کېدو نو کم از کم دا امید نه ساتو چې دلته به قاتلان گرفتار تر اوسه پورې نه ده شوی د پاکستان په تاریخ کې نه ده شوی چې یو عالم چا شهید کړی او د هغې قاتل گرفتار شوی د پوره تاریخ کې دا شی نشته نو که چېرته دغسې یو مثال میلاوېده خو موږ به امید ساتلی یو مثال هم نه میلاوېږي په دومره اوږد تاریخ کې نو اوس به څه امید وساتو حضرت د شیخ صاحب په مزاج کې ډېره انتهایي نرمي وه شفقت و ستاسو مزاج ته مونږ ګورو ظاهرا داسې سخت لګي نو په دغه حواله به تاسو ته نصیحت وغیره کوو چې لږه د خلکو سره خیر دی ګزاره کوو نو دغسې د شیخ صاحب رحم الله په مزاج کې سختی هم و نرمي هم و دینی حوالې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج هم که تاسو سیرت مطالعه وکئ نو دومره نرم و انتهایی نرم زړه والا و لیکن کله به دینی معامله راغله دینی امور به راغله په دې کې به سختي دغومره وسیرت کتابونه لیکي چې د غره غونته کې سختي به بیا په دې کې معمولي کمزوري نه بیا مونته کېده او شیخ صاحب شهید رحم الله هم دغسې وکړي یو چا ورسره نږدې نه وخت تېر کړی او لیدلی یو چې ذاتي حوالې سره هغه ډېر نرم و چې کله دیني حوالې سره به خبره راغله بیا دغسې سخت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه خوی دغه صفت هغوی کې و چې د ځای نه خوځېدل به بیا مشکل و دویم زمونږ خو همیشه شیخ صاحب تایید کړی و او ملګرتیا یې کړې وه او سرپرستي یې کړې وه یو نیمځي کې به دغسې راغله چې بعضې خلک بیا ما ته یاد کړله چې دغه خلک داسې دي چې خارجي صفته خلک دي دوی سره مناظره مه کوه دوی ډېر مه چېړه دغسې صفت به یې کړی هغه زما ذاتي حوالې سره یعنې هغه به دې ته کاته چې دته څه مشکلات او دته څه حالت د هغې په بنیاد باندې نور کله دغسې نه دي شوي چې شیخ صاحب زمونږ یو کار زمونږ بلکې مونږ به ورتلو کارګزاري به مو ورته ویله شیخ صاحب دغسې وشو اوس آینده دا کوو نو کله کله به یې راته وویل چې داسې مه کوئ دغسې وکئ خو باقي زمونږ هم چې چا په دغه کیمره باندې لیدلي وي سکرین باندې نو هغې ته مونږ دغسې ښکار و چې مونږ کې ډېره سختي ده الان کې دا زمونږ مخالفین دي دلته یو مفتي صاحب و د پېښور کې نو ده سره د غیر مقلدینو د یو باطل ور سره څه خبره راغله صحیح
نو چې کله ورسره خبره راغله بیا مناظره جوړه شوله بیا د دې زما سره تعلق جوړ شو ما ته ویره دا خو ما ته مسلمانان نه ښکارېږي ما ورته ګوره مفتي صاحب و چې مونږ ورته تش ګمراهان ویله نو تاسو راسره اختلاف کوو چې ستا ورسره خپله معامله را خپله دې ورسره خبره راغله نو اوس ورته کافران وی نو مونږ کې خپله نرمي ده او حتی ډېر د حده پورې مونږ کې نرمي ده خو هغه تاسو ته په دغه سکرین باندې دغسې ښکاري چې سختي ده